چې د کندهار کوم لیدونکي دي سبا زه ځم کندهار ته د یوې ورځې په سفر باندې له شاعرانو او هو درنو مینوالو سره به مرکې هم کوو او پرشي مشاعره به هم که چیرې وتوانېږو مینوال یو ځای سي د شعر مینوال یو ساعته پښتو مشاعره جوړه کړو د ستاسو لپاره د پښتو ټلویزیون لپاره. السلام علیکم. والله اسرائیل خان دا ستا اړیکه داسې ده ښه دا هم ارشاد بسته چې لرې هغه راواوروه چې بیا د اړیکه پرې نه سي. راغلی در کوڅه د ګلاب د ښایسته اسرائیل خان ستا اړیکه خو نو داسې ده چې اړیکه دې پرې کېږي او یو بیت یې اورو یعنې یوه کاکړۍ غاړه شته په راته ووایه بس بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. شکر ښاغلی جیلان ته چې لرې راواوروه چې اړیکه دې پرې نه سي. شپې ته مې د هجر سبا نه راځي خولې ته مې خبره اشنا نه راځي دومره پوهېدلی یم نصیبه نه یم ولاړ مرونه په خوا نه راځي درې ځله اسمانه د ډېوې تمه شپه شوه په دې ښار کې له بده مرغه چې بیا هم د ښاغلي جیلان اړیکه پرې سوله دی بیا هم ونه توانېدی چې له ده غزل تر پایه پورې واورو پوره واورو تر څو موږ ته پوره مطلب ورسوي یو پیغام هغه پیغام چې پوره پیغام. بیا هم اړیکه لرو اړیکو ته ورځو. السلام علیکم. شکر ارشاد ستاسو شعر اورو صدا مې څه کوي. زیرو چې بهار راغی ژوند سره سینګار راغی ستاسې په نغمو بلبل ګل ته په چغا راغی یو مو په لاس میلیارد د باغ بڼه ته په تلوار راغی. څنګه د هغه یو ځل کې چیرې بیا راته تکرار کړې ډېره بخښه غواړم. له بده مرغه چې دوی اړیکه هم پرې سوله خو زه هغو لیدونکو ته کیدای شي د دوی کله چې زه پوښتنه وکړم نو بیا دوی پر دغه ځای باندې د دوی اړیکه پرې سي. که چیرې کوم ملت موجود وي کمزوري په شعر کې موجودې وي پروا نه کوي جوړوو به یې خو که چیرې تاسو بیرته پر دې راغبرګېدای نه سي چې هغه کمزوري ټکي پکښې کې ووایاست نو دا بیا ستاسو شعر کمزوري کېږي بیا هم د دې اړیکه نو ګوره چې دوی په اړیکه کې کمزوري ده که څنګه. السلام علیکم. له بده مرغه به ورته وایو خو زه به بیا هم اړیکې ته ورځو درنو اردونکو. السلام علیکم. مینه ګرانه تا ته او همداراز د پښتو تلویزیون ټولو قدرمنو کارکوونکو او اورېدونکو ښاغلی خوږیاڼی ښه راغلی خدای دې راوله څه دې راوړي دي پښتو ادبیات ته. ډېره مننه ګرانه یو آزاد نظم دی وایي پرون چې ما په آینه کې کتل پرون چې ما په آینه کې کتل راته کیسې د ماشومتوب یادېدې زه به په چغو چغو کور ته راغلم مورجانې زه به چې ستا خواله راغلم زما به سترګې وې له خاورو ډکې خم به مې سر و له ګردونو نه ډک تا به نارې کړي چې قربان دې شمه بیا دې له چا سره شوخي کړې ده تا به د خپل پړونې کڅکې باندې زما له سترګو اوښکې پاکې کړلې خم به زما له سره ټول ګردونه تا وڅنډل راته به ستغې ستورې تا وکړلې چې مخ او سر به دې راپرېوینځلو زما به سترګې تکې سرې ښکارېدې تا به زما به سترګې تکې سرې ښکارېدې تا به مې سترګې راته تورې کړې خو نن چې بیا زما په سترګو کې د چا له غمه له چا د غمه د وینو سیند بهېږي ما آینې ته کتل زما تصویر په آینه کې زنګېده ما ویل چې اوس به له هندارې نه راوښویېږي تا راته څه په عاجزۍ وویل زویه لوګی د شمه ودې ګرځم نوره
د سرو سترګو دا لوبه پرېږده. یو څو بیته د ګرانه که ستا خوښه درته ډالۍ وکړم. ارشاد دی درنو لیدونکو ته دې ډالۍ وي. وایي شي به ډېرې کډې بار په مازدیګر کې، شي به ډېرې کډې بار په مازدیګر کې، خدای دې نه کوي بمبار په مازدیګر کې. او دا منم هر چاته خپل وطن کشمیر دی، دا منم هر چاته خپل وطن کشمیر دی، زما خوښ دی ننګرهار په مازدیګر کې. او سره لاسونه چې ګودر تیار راغلي، سره لاسونه چې ګودر تیار راغلی، زه دې کړمه سور انګار په مازدیګر کې. او اور دې بل په رقیبانو یاره کړلو، اور دې بل په رقیبانو یاره کړلو، تا چې ځان کړلو سنګار په مازدیګر کې. د ډیورن له پولې زه نه منکرېږم، د ډیورن له پولې زه نه منکرېږم، که پنجاب مې کړي په دار په مازدیګر کې. او رقیبان ورباندې سم ایره ایره کړي، رقیبان ورباندې سم ایره ایره کړي، چې زلبان کړي تار په تار په مازدیګر کې. تا ته به ډالۍ وي همداره ستا تخنیکي همکارانو ته او ټولو اورېدونکو ته. مننه ښاغلی خوږیاڼی، ژوندی اوسئ، سرلوړي اوسئ. ښه شوری الله بمل پر لچتن مو سپارم. بیا هم تاسو له نظم، آزاد نظم او ښایسته غزل څخه ډېره مننه. بیا هم اړیکې ته ورځو، اړیکه رااخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څنګه یې؟ دا ولې کاټې دي؟ نو دا ستاسې په ځای کې فکر کوم چې علت دی ستاسو دغه ځای کې کومه کمزوري ده، هلته انتنونه سم کار نه کوي، که څنګه څو ځله ستاسو اړیکه پرېسي، ډېر ځله پرېښوله. او ستاسو څه چې دی هغه راواړوي چې ښاغلی اسرائیل خان تاسو دغه ځای ته تغییر ورکړئ. یو ځای کېدای شي دلته علت وي. علت مو دا دی چې تاسو کوم ځای کې ناست یاست، پر دغه ځای باندې به مو ټلیفون سم کار نه کوي، انتنونه به برابر نه وي، سم انتنونه به د شبکه به سم کار نه کوي. کومه ټلیفوني شبکه چې تاسو کاروئ په دغه کوټه کې ستاسو د بانډار په کوټه کې کېدای شي کار ونه کړي، نو تاسو خپل ځای بدل کړئ، کېدای شي نوره جوړه شي تاسو اړیکه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامونه علیکم جوهر. ښاغلی جوهر بیا هم ښه راغلی. څه دې راوړي؟ بس تاسو نظم اورېدی ارشادي. له بده مرغه چې د جوهر صاحب اړیکه بیا هم پرې شوله. جوهر صاحب هڅه وکړله چې څه موږ ته راواوروي، له ده څخه څه واورو، خو اړیکه یې پرې شوله. درې ځله یې اړیکه پرې شوله. پرون خپرونه کې هم اړیکه پرې شوله. دی څه لري جوهر صاحب؟ د پښتوني اړخ صاحب اړیکې هم پرې شولې او د جوهر صاحب اړیکې هم پرې کېږي، خو دوی غریبان نه توانېږي چې څه موږ ته راواوروي، له دوی څخه څه واورو. نو درنو لیدونکو، زه هم د خپلې وعدې سره سم یو غزل دراوروم. وایي دا ستا د زړه وخوا ته د روان دی بل سړی، دا ستا د زړه وخوا ته د روان دی بل سړی، او زه نه یم مالک د دا مکان دی بل سړی. پخوا به دې تل زه درګډولم په خپل غم، خو اوس د لوند د اوښکو په باران دی بل سړی، خو اوس د لوند د اوښکو په باران دی بل سړی. زه نه یم زه خو ستورو هومره لرې یم اشنا، زه نه یم زه خو ستورو هومره لرې یم اشنا، ستا شونډو ته نږدې لکه پیزوان دی بل سړی، ستا شونډو ته نږدې لکه پیزوان دی بل سړی. د دغه ښار ځپلي که نازېږي ټول په ما، د دغه ښار ځپلي که نازېږي ټول په ما، د دغه ښار پر ښکلو باندې ګران دی بل سړی، د دغه ښار پر ښکلو باندې ګران دی بل سړی. او د دغه ښار ځپلي که نازېږي ټول په ما، د دغه ښار پر ښکلو باندې ګران دی بل سړی. اړیکه لرو، اړیکه به راوړو. السلام علیکم. السلام علیکم. ښاغلی پاچا ښه راغلی، خدای دې راوله. خدای دې په ښه درولي. وایي ګونګی جنون مې د پردي مینې په تور مه نیسه، زما په محراب کې بېګانه سجدې ته زور مه نیسه، ما ته نصیب د مینې قبر پېښور ټاکلی، زه قلندر یم راته لارې د لاهور مه نیسه،
یوه ځواني وه لکه ګل پر څانګه ورېږېده د پسرلي په هدیره کې راته کور ونیسه د لمر شغلې مې له وزره سره وودلې د خیال همای مې د تاریکو شپو په تور ونیسه لکه لښکر د پتنګانو بې فریاده سوځو موږ د مجنون د څو چیغو په پیغور ونیسه اوس که راځې د محتسب له سترګو پټه راځه د دیدن لارې د بنګړو په شرنګ او شور ونیسه شپې د لیلیانو د لښکر په توره څو تېروي د مار بچی دي ورته خپل لستوڼي نور ونیسه په اشارو سره پوهېږو جادوګر طبیبه دغه یو بیت یو ځل بیا ښاغلی پاچا ډېر مې خوښ سو وایي په اشارو سره پوهېږو جادوګر طبیبه لا خو هوښیار یم پر هارونو ته مې اور مې نیسه نه 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 دا بل ته دی چې د مار لستوڼي نور مې نیسه دغه بیت کې راته ووایه وایي شپې د لیلیانو د لښکر په توره سورو تېروي شپې د لیوانو د لښکر دي ورته خپل لستوڼي نور مې نیسه بالکل ښه خیال مثل یعنې د مار بچی دي ورته خپل لستوڼي نور مې نیسه بالکل دا متل هم دی چې مار ته په لستوڼي کې ځای مه ورکوه خو په دې ترتیب رانغښتل شوی دی ډېر ښه د جهاني شپو ته لا خپل حبیب راغلی نه دی دردونه مه راویښوه ورته ټکور مې نیسه دردونه مه راویښوه ورته ټکور مې نیسه ډېره مننه ښاغلی پاچا ویساسه به همدومره وننکې شپه ژوندی اوسې ښه شپه ولرې په مخه دې ښه الله دې مل خوشحاله اوسې الله دې مل ښه شپه درته غواړم ښاغلی پاچا او وایي اړیکه لرو هغه اړیکه مو درنو لیدونکو اړیکه را اخلو نو هغه د دې اړیکه پرې سوله غزل مو نکه درته کړه وایي درویشه په دې کلي کې دی دا عجب رواج درویشه په دې کلي کې دی دا عجب رواج چې تورې یو سړی وي او خان دی بل سړی دا ستا د زړه وخوا ته در روان دی بل سړی او زه نه یم مالک د دا مکان دی بل سړی السلام علیکم سلامونه تاسو ته او د تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام داود واحد یار وردګ یم ښاغلی وردګ ښه راغلی ارشاد یې څه مو راوړي دي پښتو ادبي دورې ته مینوالو ته یو شعر مې راوړی چې عنوان یې دی لوی وطن ارشاد یې لوی وطن د هر بل په مخ کې مخ د دلبر وینم پاڼه پاڼه لټومه ګوهر وینم د باغونو د رنګه ګلونو منځ کې زه په خوب کې هندوکش او سپین غر وینم د یورپ په منارو کې مې زړه تنګ شي هر تصویر چې د پامیر او خیبر وینم زړه مې وسوځي لمبه شي لوګی وکړي لوی افغان چې برې ټوپۍ او څادر وینم د کونړ او اباسین اوبه پکې وي په دقت چې اتلانتیک ته ژور وینم د خیبر په سر مې قبر راته جوړ کړی چې په مړینه لوی وطن سراسر وینم خدمتګار به یې ګرد خاوره پرې ورنه کړي فردوس دلته د ځمکې په سر وینم مننه ښاغلی دا ډالۍ کړم ولې نه وایي بیا صاحب کولی شي دا شعر په زابل کې وحید الله ته په خوست کې ذبیح الله ته ډالۍ کوم مننه بس همدوی ته دې ډالۍ وي ژوندی اوسې ښه شپه ولرې الله دې مل تاسو ښه شپه غواړم ښاغلی وحیدیار ژوندي اوسئ مننه ښایسته غزل ښایسته پیغام یې درلودی ډېر په زړه پورې د لوی وطن تر عنوان لاندې